السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه کوم مرګرو خبره په توجه سو اوري بیا پسې کنځلې اوري دا مخامخ چې کوم تصویر ما لګولې دی دا هغه خلک دي چې زماو د نور احساس از دشمنی نه واغې او ماته شیرونه ویو زبر دغه په لایب کې ناستم صحیح ده هیڅ پم نو صحیح ده یاد یو طرف یاد بل د درمګړو په زما خور او مور راوغسته د حیا عزت نه اخلاص کړه ټول دنیا استلام شو دا سړی اوس د نور احساس پیک آی ډی راخېجی لایب ته دا مشر سړی دی او دا غیب وایس استعمالي خلک ریکارډینګ کوي زماو د نور احساس جګړه راولي زماو د نور احساس هیڅ دشمنی نشتی ما او خپل ځان او خپل خون او خپل ارس نور احساس ته بخلی ما دی حلال کی هغه ته زئی سم نه صحیح ده دا نمونه خلک چې پکې راځي تا ما بس میټور والا راواغستو زتا ته ما کنه چې تر دې دون عمر باوجود د سکار کې ستا هغه مور وغم چې کمی ته مور وای ستا د هغه خزه کوس وغم چې کمی تا تخپیو چې تی کړی ستا هغه لونه وغم چې کوم ته لونه وای او تا ته پلار وای ستا هغه خویان دی وغم چې کوم تا ته ورور وای ستا هغه خزه د بے غیرت وغم چې ته د بل په عزت باندې لایق او پال والی ستا کوستا غبربند او د پلیته او د کاسری مور وغم تما په ډیرو لایپونو کې ګر کړه او ما زبدا په کم ځای کې رانیزم ستا کوستا کنجری بربند مور وغم چې ته دی پر پردی تورساری په سر باندې لایب چلے او ته چې دا نور احساس او دا نور احساس او ترازی د پیک ایډین د غي ویډیوګانی او ری او د غي مور په ما کنځ زما مور په خلکو کنځ ستا کوستا غ بے غیرت کنجر پلار د خزه وغم ستا د منافق پلار خزه وغم ستا ذاتی خزه وغم ستا خویان دی وغم ستا خورزی وغم ستا چرګوړي وغم د کنجری بچیا ما ته مشران جرګي په سلی کیږي زما خلزه ک چپتا ستا خزه د غپلار وغم ما د پرون نار سپریخو ولې چې ما به ډېر قیمتي مشران د سوم ورځ د چراغلو د خزه په کوس کې بدینن دا غون ټیک ټاک منډم ته زمانه نور دا ټیک ټاک وکستا خزه د غبر بند پلار وغم نور احساس بخل می د خپل طرف نه کته مال عالم کنه د دې د لګانو په سر تما بخلی ستا پلار او مور زما پلار او مور دی ستا عزت زما عزت ته اوه ستا په سر باندې می 15 کال 2 کال لانجی وم کړی سل کال په نورم کوم خو دې بے غیرت خلکو ته دینه پریدم دا بے غیرت خلک د خپل خزي په کور کې ساتي د بل په لور خور او د بل په عزت باندې لای کړي دې ته ویل شي د پښتو په جبه کې بړواګان او په دې بړواګانو باندې اعتبار مکوه دیو د خپل خزو د کوسته پوس نشي کول نو ستا بسوږي هر سړی د لایق او د پالو د پاره استعمالي د پالو د پاره د دې بے غیرت خلکو نه ځان وساته که زما د په دیوه خبره باندې عمل وکړو ان شاء الله چې پر روان وخت کې بستا عزت او زما عزت چې په دنیا کې به حساب نه او کداغه نه کنه نو بس چې سره روان دي ما او تم سینه غټه کړل د الله په امان